د سوئېلي وزیرستان غرونه په ځنګل ښایسته دي او په میداني علاقه کې د مڼې لوی لوی باغونه دي خو چې کوم ځنګل یې کټ شوي دي د هغې په حواله سره مقامي خلک څه داسې وایي په علاقه کې لمنزا زرغونولو نشتر او دا شیان ډېر زیات وي خو د پلټیکلۍ په دور کې او د ورسره علاوه نه بعد دغه دلته چې کوم غرونه وي ډېر بې دریغه کټایي وشوه چې د هغې د وجې نه د ملک مختلفو علاقې ته دا شی سپلای شو دلته لوکل مارکیټ باندې ډېر زیات اثرات ولوېدل نن سبا دور کې هلته لوکل مارکیټ کې چې کوم لمنزا دو هغه نه میلاویږي نو د هغې نه کړکۍ هغې د وجې نه کړکۍ او المارۍ او د دروازې مکس شی شیري ده چې په هغه کې مسترین لمنزا استعمالوي شراب استعمالوي او زرغوزه استعمالوي او ورسره د دغه وجې نه نن سبا چې کوم په پلاویټ ته یا لسانې دو یووي د کرالک ته د هغې استعمال ډېر زیات په تیزي سره روان دی نو موږ د ګورنمنټ نه دا مطالبه کوي چې د موږ د کوم غرونه چې خراب شول ختم شول په دغه کې د نوي بیټي ولګوي وزیرستان چې کوم مخکې تاریخ و هغه وخت نه و دلته د میش کاټینه وي د میش کورینه وي د میشو کمرې وي نو په لمنځ په نشتر په دا شایونه باندې جوړېدل نو نن کاته د میش کاټ وکسه که د میش وپوسه که کمرې چاتینه وکسه نو مطلب دا دی څوک په ګاډر په ټیارن باندې دی او څوک مطلب پلایوټ نه کاټینه جوړیږي نو هغه لمنځه هغه د هغه کښلولی هغه شایونه ورک شول نو موږ حکومت ته وایي چې په د میش په غرینه کې د لمنځه ولګوي چې کوم لمنځه دو چې هغه وژغورلی شي میږ غره ته د تحفظ میلاو شي نو هغه ثقافتي شایونه هغه تاریخي شایونه هغه نن د میږ غونډ ورک شول نو یوره بیا میږ ریکویسټ ورته کړي چې د میږ د غره د تحفظ وشي د تیرو لسو کالونو نه د جنوبي وزیرستان چې کوم غرونه په ځنګل ښایسته وي چې په هغه کې چلغوزه دیار لمنزا قیمتي بوټي وي په ډېر غیر قانوني طریقه باندې هغه کټ شول محکمه جنګلات هم دغه منلې ده چې غیر قانوني کار شوی دی هغه وایي چارواکي وایي چې موږ د هغه نوټس اخیستی دی موږ مګر د هغې خلکو خلاف کاروایي کوو مقامي خلکو دا وایي چې زموږ چې کوم ځنګل یې کټ شوي دي حکومت ته پکار ده چې دوباره زموږ په ځنګل کې ځنګل آباد کړي چلغوزه دیار لمنزا دوباره راته وکړي نو حکومت ته پکار دا دی چې د وزیرستان چې کوم په ظلمانه طریقه سره کوم ځنګل کاټ شو حکومت یې نوټس واخلي او ځنګل یې دوباره ښایسته کړي ظفر وزیر شال نیوز سوئېلي وزیرستان وانا